د هیواد ادبي بهیر د 314 مونیزي غونډې ادبي راپور د ادب پوهې او فرهنګ د ودې په موخه د هیواد ادبي بهیر 314 مونیزه غونډه د 13 جمعې په ورځ په پرتمین او ادبي فضا کې ترسره شوه. یا د غونډه د خوشحال خان خټک ژوند، شعر او هنر تر سرلیک لاندې د ګلعزیز مومن کاموال علمي لیکچر او ازادې مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د شاعرانو، لیکوالانو، فرهنګیانو او ادب د مینوالو په پراخ ګډون یې د علم، ادب او شاعرۍ ښکلې فضا رامنځته کړه. د غونډې د وایاندویي چارې مراد علي هوتک او شیرباز خان رنځور په ښه همغږۍ او ادبي انداز مخته یوړې او د غونډې بېلابېلې برخې یې په منظم ډول ګډونوالو ته وړاندې کړې. غونډه د وحید الله مخلص لخوا د قرآن کریم د سپېڅلو آیاتونو په تلاوت پیل شوه. وروسته محمد هارون وفا د تېرې اونۍ ادبي راپور ولوست او د بهیر د تېرې غونډې مهمې ادبي لاسته راوړنې او فعالیتونه یې له ګډونوالو سره شریک کړل. ورپسې د غونډې علمي برخه پیل شوه او ګلعزیز مومن کاموال د خوشحال خان خټک ژوند، شعر، هنر تر سرلیک لاندې خپل هر اړخیز او څېړنیز لیکچر وړاندې کړ. ویناوال په پیل کې د خوشحال خان خټک د ژوند مهم پړاوونه، سیاسي مبارزې او ټولنیز شخصیت وڅېړه او څرګنده یې کړه چې خوشحال بابا د پښتو د تاریخ یو ستر مبارز، مفکر او د قلم او تورې څښتن و. وروسته یې د هغه د شاعرۍ پر فکري ژورتیا، هنري ځانګړنو، ملي احساس، اخلاقي او ټولنیزو افکارو او د پښتو ادب په وده کې پر نه هېرېدونکي رول مفصل بحث وکړ. نوموړي د خوشحال خان خټک شاعرانه افکار په بېلابېلو بېلګو وښودل چې د هغې ادبي میراث د پښتو ادب یوه ستره پانګه ده او تر نن ورځې د ادب، فکر او ملي شعور لپاره د الهام سرچینه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه د خوشحال بابا د شاعرۍ د ژبې پر ځواک، د بیان پر ښکلا، د فکر په پراخوالي او د هغې د اثارو پر معاصر ارزښت هم رڼا واچوله او زیاته یې کړه چې د خوشحال خان خټک افکار د هر عصر انسان ته د خپلواکۍ، غیرت، پوهې او انسانیت درس ورکوي. د لیکچر له پای ته رسېدو وروسته ګډونوالو خپلې ګڼې او هر اړخیزې پوښتنې مطرح کړې چې ګلعزیز مومن کاموال ورته په پراخو علمي او قانع کوونکو ځوابونو سره وضاحت ورکړ. دغو پوښتنو او ځوابونو د موضوع ګڼ نور اړخونه هم ور روښانه کړل او د ګډونوالو علمي تنده یې لا زیاته خړوبه کړه. وروسته محمد همراز صافي او همیشه ګل دشتي هم د خوشحال خان خټک د شخصیت، شاعرۍ او ادبي مقام په اړه خپلې ارزښتناکې څرګندونې وکړې او د هغه افکار او شاعري پر معاصر ارزښت یې خبرې وکړې. له علمي برخې وروسته د غونډې ادبي برخه د ازادې مشاعرې په پیل سره لا رنګینه شوه. شاعرانو خپل نوي غزلونه، نظمونه او نورې ادبي پنځونې ولوستې. د شعرونو په هره صفحه کې د احساس، فکر او هنر ښکلا نغښتې وه. د شاعرانو پیاوړې پنځونې د ګډونوالو له تود هرکلي او پرله پسې چکچکو سره بدرګه کېدې. د شعرونو بېلابېلو موضوعاتو د وطن مینې، انسانیت، ټولنیز ارزښتونو او ژوند ښکلي انځورونه وړاندې کړل او د ادب مینوال ادبي تنده یې په ښه ډول خړوبه کړه. د ترنم برخه هم د تل په څېر په خوږو غږونو او زړه راښکونکو انداز ترسره شوه. د شعر او ترنم ښکلی امتزاج غونډې ته ځانګړې ښکلا وروبخله او ګډونوالو یې تر پایه د ادب او هنر په رنګینه فضا کې وساتل. د غونډې په وروستۍ برخه کې د هیواد ادبي بهیر بنسټګر او مسؤل سردار شاه احسانمن هغو درنو میلمنو ته د زړه له کومې هرکلی ووایي چې له ننګرهار، لغمان، کندوز او نورو لرې ولایتونو څخه یې په دې ادبي ناسته کې ګډون کړی و. هغه د ټولو ګډونوالو له مینې او فرهنګي ژمنتیا څخه مننه وکړه او هیواد ادبي بهیر یې د ټولو ادبپالو ګډ فرهنګي کور وباله. د دې اونۍ د غوره شعر انتخاب او ویلو ویاړ احسان الله محمدي، عبدالله کاکړ او یاسر جان وزیري ترلاسه کړ. د غونډې د ارزونې لپاره له کندوز ولایت څخه راغلی ځانګړی میلمه صمیم احساس راوغوښتل شو. نوموړي د غونډې ټولې برخې په دقت وارزولې او ویې ویل چې د غونډې هره برخه په خپل ځای منظمه، اغېزمنه او د ستاینې وړ وه. هغه د ګلعزیز مومن کاموال علمي لیکچر د ځوانو شاعرانو او ادبپالو لپاره د پوهې یوه ارزښتمنه پانګه وبلله او وی ویل چې دا ډول علمي ناستې د ادبي فکر پیاوړتیا او د ځوان نسل د روزنې لپاره ځانګړی ارزښت لري. ښاغلي احساس د وایاندویي مشاعرې ترنم او د غونډې د ښه تنظیم ستاینه وکړه او د ګډونوالو پراخ حضور یې د هیواد ادبي بهیر د باور، اغېز او فرهنګي ارزښت څرګندونه وبلله. نوموړي زیاته کړه چې په دې غونډه کې د 100 څخه د ډېرو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو ګډون د خوښۍ او ویاړ ځای دی. همدارنګه
هغه ماشومان هم وستایل چې د خپلو ښکلو شعرونو په لوستلو یې د ګډونوالو پام ځان ته اړولی و او د پښتو ادب د روښانه راتلونکي هیله یې لا پیاوړې کړه. په پای کې فیصله وشوه چې را روانه غونډه کې به د میوند حماسي 146 کلیزه ونمانځل شي او د تاریخ او ادبیاتو استادان او پوهان به یې ځانګړي میلمانه وي. دغه پرتمینه او شانداره غونډه د سردار شاه احسانمند په دعا پای ته ورسېده او د ادب پوهې او فرهنګ د ګډونوالو په زړونو کې د خوږو خاطرو په پرېښودو سره لمنه راټوله شوه. مینه او درنښت صداقت ځلان.